وکی فکر سوچ نه دی یو خبره وکی د الله رسول فرمایي دا دومره درنه خبره یي چې د دې خبرې د وجه الله رب العزت دی و جهنم ته دومره لاندې ورواچي لکه له مشرق ونسي تر مغرب څو لاره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې وی خبرې د وجه دی و جهنم ته دومره لاندې ورواچي فکر یې نستا سوچ یې نستا ګمان یې دا نه و چې یاره دا خبره به دومره دننه وي لیکن د الله رسول فرمایي دی و جهنم ته دومره لاندې بوځي لکه مشرق و مغرب راواخله د مشرق و مغرب په مابین کې څو فاصله ده د یوې خبرې د وجې یو انسان و جهنم ته دومره لاندې ورمیږي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث دی فرمایي کله کله یو سړی په بې پامي کې یو داسې خبره له خولې وباسي یا په بې پامي کې داسې خبره له خولې ووځي چې هغه خبره د ده دپاره د جهنم سبب وګرځي دی و جهنم ته دومره لاندې ورسوي لکه په 80 کاله انسان څو سفر کولی شي د الله رسول فرمایي په دا یوه خبره باندې دی د جهنم دومره لاندې سفر وکړي چې په 80 کاله کې سړی د جهنم هغه کندې ته رسېږي دا صرف په یوه خبره باندې چې انسان له خولې ووځي څونه عجبه خبره ده ټوله ورځ موږ نه غږېږو ټوله ورځ موږ د الله او د رسول د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام خبرې نه کوو مسخرې مې نه دي باندې جوړې کړي لطیفې مې نه دي ورباندې جوړې کړي ګپه مې نه ده ورباندې جوړه کړې مې دا نو د الله رسول فرمایي داسې خبرې به انسان و جهنم ته دومره لاندې ورسوي لکه مشرق و مغرب په مابین کې څو فاصله ده